کوچنی اختر چې تر ټولو امن اختر و د هیواد د نورو تفریحي سیمو ترڅنګ له میدان وردګ ولایت څخه هم ګڼ شمېر سیلانیانو لیدنه وکړه. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې شاوخوا 8,000 سیلانیانو د بېلابېلو تفریحي سیمو څخه لیدنه کړې. د کوچني اختر په 3 ورځو کې شاوخوا 8,000 تنه سیلانیانو د ولایت اړوند مختلفو سیمو څخه لیدنه کړې ده چې په دغه لیدنه کې د ولایت طبیعي ښکلاو تاریخي ځایونو څخه خوند اخیستی ده او لیدنه یې کړې ده او په دې توګه د ولایت اړوند د مختلفو سیمو لکه شیخ آباد، سورپول، تنگي، جلریز، سنګلاخ درې او بند چک ساحو څخه لیدنه کړې ده. دغه ولایت ته راغلي سیلانیان هم زیات خوښ دي چې د هیواد له تفریحي سیمو یې لیدنه کړې او وایي اسلامي امارت د بشپړ امنیت ترڅنګ سیلانیانو لپاره ډیری سهولتونه برابر کړي دي. ډېر خوشحاله اخترونه چې هېڅ جګړه و جنګ و بدبختي نشته. ډېر سهولتونه برابر سوي وو، ډېر ښه ځایونه جوړ سوي وو او ډېر منظرې ځایونه وو او اسلامي امارت ډېر امن راوستلی. اوس اخترونه چې کوم مشکل نشته، هر سړی ازادانه ارزه تللی سوی، ګرځېدلی سوی، بس ښه خوشحاله اختر و، کوم مشکل نه و. ډېر ځایونو ته ولاړلو، مزارې ته ولاړلو، کالدار ولسوالۍ ته ولاړلو، دغه څه کاپیسا ولایت ته ولاړو، دورې پر دغه ته ولاړو، سروبي ته ولاړلو. د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین زیاتوي چې د سیلانیانو د زیاتوالي لامل د سهولتونو برابرول او بشپړ امنیت دی او د تیر په پرتله د سیلانیانو په راتګ کې 70% زیاتوالی راغلی دی.